سلام وخت بخیر. له آرزو څخه د 1 بجې خبرونو ته مو هرکلی کوم. د افغانستان او قزاقستان د بهرنیو چارو وزیرانو په ټلیفوني خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو په اړه خبرې کړي دي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت د خبرپاڼې له مخې دواړو لوریو په دغه خبرو کې د غراس په سوداګریزه، بانکدارۍ او ډیجیټلي ټکنالوژۍ برخو کې د لا ډیرو همکاریو په اړه سره غږېدلي دي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر د غراس په نږدې راتلونکي کې کابل ته د یوه پلاوي او د هیواد په شمال کې د وروستۍ زلزلې زیانمنو ته د بشرپاله مرستو له استولو هم خبر ورکړی دی. د اسلامي امارات د بهرنیو چارو وزارت مالی او اداري معین په کابل کې له سفارت خونو سره په یوه ناسته کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستي مذاکراتو په تړاو د اسلامي امارات دریځ شریک کړ. د بهرنیو چارو وزارت د ویاند مرستیال وایي ډاکټر محمد نعیم د دواړو هیوادونو ترمنځ په مذاکراتو کې اصلي ستونزه د اسلام آباد غیر واقعبینانه او غیر عملي غوښتنې ګڼلې دي او ویلي د پاکستان په پوځ کې ځانګړې کړۍ نه غواړي د دواړو لوریو ترمنځ مسایل د خبرو له لارې حل شي. ښاغلي نعیم ټینګار کړی دی چې اسلامي امارات له منځګړو هیوادونو سره په نږدې اړیکه کې دی. هر وخت چې د پاکستان لوری ښه نیت ښکاره کړي او غوښتنې رښتینې او معقوله وي، اسلامي امارات چمتو دی څو د ډیپلوماسۍ او تفاهم له لارې د مسلې حل ته وګرځي. د ختیځو ولایتونو یو شمیر سوداګرو د صنعت او سوداګرۍ له وزیر سره کتلي دي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت په خپله اکسپاڼه کې لیکلي چې دوی د دغه وزارت له لوري په پاکستان کې د درول شویو سوداګریزو توکو د څارنې غوښتونکي دي. نورالدین عزیزي هم دغې سکالې ته له جدي تعقیب او څارنې څخه ډاډ ورکړی دی. د خوړو نړیوالې برنامې اعلان وکړ د ژمي په رارسېدو سره په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیاوې ډیریږي. دغه بنسټ په خپله اکسپاڼه کې لیکلي چې دا لومړی ځل دی چې په ژمي کې بشري کړکېچ ته رسیدنه ناشونې ده. د خوړو نړیوالې برنامې ټینګار کړی دی چې له دغه ستونزې څخه د مخنیوي لپاره پر وخت ملاتړ کولی شي د افغانانو ژوند وژغوري. د کانونو او پترولیم وزارت د غزني ولایت د زرکشان کان د هوکړلیک له لاسلیکه خبر ورکوي. د دغه وزارت په خبره د زرکشان کان د اکتشاف، استخراج او پروسس تړون له یوه شرکت سره لاسلیک شوی چې د دغه کان د استخراج برخه کې لا ډېرې اسانتیاوې برابروي. د افغانستان له کاني زیرمو څخه د مؤثر استفادې په لړ کې د کانونو پټرولیم او حسن خبر شرکت ترمنځ د غزني ولایت د زرکشانو پولیمیتال کان یو ابتدایي هوکړلیک لاسلیک شو. یاد کان چې 240 کیلومتر مربع مساحت لري، د اکتشاف، استخراج او پروسس یو ابتدایي هوکړلیک د کانونو پټرولیم محترم وزیر الحاج ملا هدایت الله بدري او د حسن خبر شرکت مسؤل ترمنځ لاسلیک شو. د کونړ ولایت د غازي آباد نارې سړک د جوړېدو چارې د 440 میلیون افغانیو په ارزښت پیل شوي دي. د ټولګټو چارو وزارت اعلان وکړ په دغه پروژه کې د یوه لوی 100 وړو پلونو او څه باندې 2000 متره استنادي دیوالونو جوړېدل شامل دي چې د 2 کلونو په موده کې به بشپړ شي. له ملتیا مو مننه. تر بیا ښې چارې.